پاکستان به کله ښه شي؟ چې کله موږ نه یو کله ته خپل ځان ښه کړې او زه خپل ځان ښه کړم دا به داسې کوي. دا خو ترقي نه شي کولی. څه ترقي به کوي؟ دا شته کارونه یې روان خراب تراب کړل. پاکستان خو به نه روانېږي ولې چې د ښکته کلاس نه والي ټول غله دي. بس والله یقین خو هم نشي چې مشران سم شي نو بس پاکستان به همجې سم شي، خو مشران غلي دي نو پاکستان به څه سم شي. په دې پېښور کې قدم په قدم او ملاوي که دا بند شي نو پاکستان به ترقي وکړي. بالکل به ترقي وکړي. آینده نسل خو به بچ شي کنه. دا طارق په پوډر راوړېدلی او پوڼې به ولا پیدا نه کړي. نو پوډر خو دلته ورشه اقبال پلازه کې بای راس ملاویږي. والله د کافر هم خلاص کی مسلمان خلاص. دا حکمرانان وی ډیره مشکله ده او کو تاسو له پلاس دراله نو امید مې ده چې ان شاء الله سیټ بشي. نو اړېدلی تېروم وطن کې چې کم حالات روان دي کنه مشکله کو ترقي. د بادامو نه سورجمکي ته شو او نو څوک دا ترقي نو څوک نو څه ترقي وشي. حکمرانان صحیح شي. او ته زه خو الحمدلله ټیک یم. بس بیا دا وطن په ترقۍ په لور روان شو. واچو شاباس. سے پړی سي دا جوړ شوی دی معذور الله د 15 کالو کې یو معذور مونږ نه دلدلې. دا چې دا غسره پورې جی دا پول یادومه دلته پوډریان ټول ناست دي. کوم ځای دی؟ دا لاندې د شپې ټول پوډریان چې ور شو کنه شپې وي شپې. او جی څه کوي پوډریان؟ ناستې وو حجره یې ورته جوړه کړې ده او یو معذور هم دلته نشته. نو شکر نوم باسي پرواز خټک په د پوډریانو په دعا جنت ته لاړ شي. یاره بس که تاسو وایي چې ښه کار یې کړی دی بس صحیح ده. نو دا پوډرین پراته دي چې دا ټول شپه نه دی جی دا ټول ایریا ډکې دلته کې پس مونږ کوتکونه راغشي دي ځن یوم نه پاسي. دا دلته ولې راځي؟ دلته کې دوست د دین اوس مونږ څه خبرو چې دا ول راځي ځکه چې دا په اوبو نه ځي په دغه باندې نه ځي په یو شي باندې نه ځي خو چې ګورو دا ډلې دغه ځای نه په دا ټول ډکې جي. السلام علیکم. دا ستا پلازه؟ او چې دا زما پلازه واله مړه ظالمه. ها ماشاءالله. څنګه جی؟ زمونږ دې روزګار هم دې سره خراب شو دې نه څه فایده هم نشته. دا دې څه شی په دې میاول کې موږ خو په دې پوه نه شو چې د خو هسې فضولي خرچه کړې ده. اوس نه یو تپوس بلم کوم کنه زما موضوع بل څه خو بس اجي سه خداړه بڑا مې چې دا پاکستان به ترقي څنګه کوي. دا چې کله ته خپل ځان ښه کړې او زه خپل ځان ښه کړم دا به داسې کوي. یاره جی دا وطن باندې ترقي وکړي چې زمونږ یقین راشي په الله باندې یقین زمونږ نشته. بس موږ به چېرې موږ خوش شو بس کوم رور مالدار یا غریب رور ورسره مړی جنډې هم نه کوي. دا وطن به څنګه ترقي کوي په دې یو صحیح حکمران راشي او چې صحیح موږ هغه خپل ډیولپمنٹ وکړي نو بیا به ترقي راځي. داسې خو نه 70 سال خو شو مطلب دا موږ ټول مقبرې ته نږدې شو. دا به کله سم خلک راځي نو بس دا خو سر پته نه لګي چې یاره بس مو نږدې یو مرګ ته واقعي موږ نږدې یو. سمونه لیدل سم روزو لیدو کنه نم د لیدلې جی نم د لیدلې یو ورځ د بلې نه بتر وي. تاسو خیال موږ هم نه سرجي موږ کوټ نه راغلي هوټل والای خو موږ په خو وو کال تیر شلو خو سم ورځ موږ نه لیدلې کوم ورځ کی هغه بل خدای خراب راځي. قربان الله دې لرا थोड़ा ارزانه ګران 100 ګرانه شوی ده. او جی اوس مې د 2000 روپۍ واغست. ګرانه شوی ده. او جی او کار روزګار څه کوي؟ کار روزګار چپلو کار کوم. دا پاکستان به څنګه ترقی په لور روان شي؟ دې څه پته نه لګي دا خورس پرس بخته ځي. ستاسو خیال دی؟ بس والله څه ویلو زه دا توړه کور ته اوس انور خې ته زاله دې خلره مهرباني. شت خري دا کلنې موټر سایکل دی سونو مو دی خو جی 73 ماډل دی زوړ گاډی دی. ایسم پینشته نه اشاره نه نمبر بس دا زوړ گاډی دی موږ په خپل کمانډه تل راکوو. دا راته وایي چې دا وطن زمونږ داسې زوړ شو جی خو आवाज ډیر کوي کنه جی نو مې دا وطن به څنګه ترقی په لور روان شي؟ سر ترقی بالا کېږي څنګه حکمران چې کوم دي که نه صحیح شي. نو دا خو ستا زما په ووټ راځي. نو په ووټ راځي خو څه به کوم چې تا علاقې کې یو مشر ودرېږي او هغه دا سوچ نه کوي زموږ د علاقې د مشر ته سوچ پکار دی. مونږ چا خبر د مشرانو غلامان یو
چې هغه موږ اور دغه په مخ ورکو هغه مخکې بیا نو دا د غلامي سفر بستان وسیم کوي خامخا به کوي چې حکومت دالاتي عمل بسنګ ترقې په لور روان دا مشره بس ترقی بالا کېږي چې حکمرانان صحیح شي او ته زه به دغه سیم نو بس نه نو چې زم ټیک شم زه خو الحمدلله ټیک یم بس بیا دا وطن په ترقې په لور روان شو واچو شاباس हम करेंगे आपका इलाज मोटापा शुगर हमेशा दा पर खत्म शो अल्हम्दुलिल्लाह और बे औलादी का इलाज अब मुमकिन ना तुर्की ना बैरूने मुल्क जाने की जरूरत مونږه 1000 نه زیات مریضان او قتل او 4.5 مریضانو اپریشنونه وشول کامیاب دلته الحمدلله لاړل बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर मुश्ताक और अक्सई अब करेंगे आपका इलाज आज ही तशरीफ लाएं क्लिनिक नंबर 14 थर्ड फ्लोर आफरीदी मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड टीचिंग हॉस्पिटल ډیر سپیشل راته شو کار روزګار څه کېدا لکه دا دوه ډېر رومپلي دغه سپر سٹور مې دی جی ورمړو کې دا راته دا پاکستان بسنګ ترقې په لور روان یاره جی ډیره مشکل ده چې دا حکمرانان وی ډیره مشکل ده او کو تاسو له پلاس درالو نو امید مې ده چې ان شاء الله سیټ بشي لوړې دلته تیروم بس تاسو خو غلا جی چې څو ور سره کې الله مهرباني څنګه چل شي خیر خیر دی ټیک ټاک څنګه راغلی بازار ته راغلیو کنه وړو د پاره د ګرانې په پاره کې دا چې دا پاکستان وسنګ ترقې په لور روان پاکستان خو به نه روانېږي ولې چې د ښکته کلاس نه والي ټول غله دي ټول غله دي یو هم پکې سم نشته دی ته اوس دا وړو والا سره ناست وم دنه مې پوره وړله وایي نشته دی وایي 3000 ګاډي په سړک باندې ولاړ دي او نه راپرېږدي وایي وجه دا پاکستان حکومت وایي چې دا وزن په ټرکونو واچي دا سړک خرابېږي نو دا به تاسو موږ له په ترازو باندې به دا حساب باندې به وړې نو هغه دې غریبانو کې دا یو چې کوم وړه چا سره دی شاټ کړي دي ګرانې خرڅوي نو دا پاکستان به ترقي کله کوي پاکستان خو ترقي بالا کوي چې داسې یو انقلاب راشي چې د هر څه لکه د بنګلادیش په شان اګري نګري جوړه کړي او سیستم بدل کړي نو بیا به ترقي کوي نه خدای خوشاله کړي ډېره مهرباني په ټیک ټاک هم ګورم پس دې ګوري په ټیک ټاک خو ته ټیک ټاک ډېرې مو ګوره ښه خیر دې سیادت خیر دې چې مشران سمجي نو بس پاکستان به هم سمجي خو مشران غلي دي نو پاکستان بس سمجي او په مو تا خشو بیا چې مو تا خشو بیا خو لا خشوا خو موږ بسونه خشو که موږ ډېر هم خوشو زموږ بره لاس نه رسي نو بیا کو بس نو بس دا مشرانو ته بس والی مینات کو بل خو څه نه کېږي سر ډېره مهرباني الله دې ښه لره الله خوشحاله وباد څنګه چل زوی ښې څنګه بچا ولې دونه خفه روانې السلام علیکم چېرته روانې خفه روانې خفه خو نیو بس وزن کم یې سر وزن کم امید دې شته چې دا وطن به ترقي وکړي یاره 30-40 سال کې خو نشته دی ډېره مهرباني باچاش تاسو خو به دا ونه ډېره پخوا راسي کتري چې واړه به راغټه شوې جي صاحب دا خو څونه عمر به وي تر 150 نه عمر یعنې د پاکستان نه زیات عمر ډېر ښه یو تپوس به درنه کوو دې ونې خو ډېره ترقي وکړه دا پاکستان به کله ترقي کوي هېڅ چارې به هم نه کوي ډېر دغه سپور جواب دی راکړه وجه څه ده وجه دا ده چې دونه څوک نشته چې دا شی نن پدې دی او سار پدې دی بس اوس کارټن 400 روپۍ غوړي ګران شو ولې ګران شو مخکې خو به د دې ډالر سره حساب کتاب اوس یې سره حساب کتاب نو د دې تپوس کولو والا سړی څه شو دا تاسو یې که نه چې تاسو پدې ووایئ نو تاسو نه به جواب ادارې څه کوي ادارې به مخکې راتلي ما به راپورټ ورکوه اوس نه راځي اوس بیا ته په آخري ځل تپوس کوم دا پاکستان به کله ښه شي چې کله موږ نه یو ډېره مهرباني حاجي صاحب په لاس ویې حاجي صاحب څنګه چل یار صحت ته ښه ټیک ټاک کار مار ښه دی شکر د پیپل لیونه خو ډېره ترقي کړې ده پاکستان به کله ترقي کوي دا یاره پاکستان کې ښه خلک چې راشي ترقي وکړي نو کله دې امید دی یاره امید خو را روانه څه دی کې هم نشته اسمبلی ته ښه خلک نه ځي
ډیره مهرباني ډیره الله دې نه چیس کوم ملمه نو زمون ملمه دا پتا کړ چې دا پتا خامخا بس پتا کړ منټم پینلې السلام علیکم الله دې مهرباني سبق وای السلام علیکم نه جی میډیکل ریپ ما شاه وسې کومه کپلې بایو فارمیسیا کې میډیکل ریپ زه د دې معاشره هغه سړی دی دا شی بن کا چې پینټ شرټ پیچولی او خط تعلیم یافته سړی په غنټو باندې یو ډاکټر انتظار کوي ډاکټر ملاقات پرې دا دلیل چې تیر شي ډاکټر آسان دی دا ډېر تعلیم یافته ډېر من پسند خلک دي افسوس دا غریبانان په ډېر تعلیم کې لوګړي کې سبق خو به تا کم از کم بي خو به دې کړی نه جی اف ام کړی دا دې پورې خو لافتر لګاو مونږ بي کړی زه خو دې غار نه کا بي خو به دې کړی وکړ سر جی اصل کې میټرک میں چوک بیا میں ډیپلوما وکړ کنه جی دا پاکستان به څنګه ترقی وکړي پاکستان خو به سر جی له ترقی وکړي چې کله دا منافقان چې کم دی دا په سیټ شي دا په کله په سیټ کېږي ستا ذهن کې لګول چې کله پاکستان ان شاء الله تول شي نو سر جی کدی غواړي نو دم نه کیږي او جی او که عوام غواړي نو ورڅ کیږي خو عوام هم نن سبا داسې دی چې بس مين زرما ټوله زما نه چې دواړه نه قصه خراب دواړه نه سو امید دشته چې دا وطن به ترقی وکړي یاره جی امید خو نشته دی چې کم سړی نه معلومات کو ور سړی وي چې بس بهر ځو بهر ملک کې ورس شپې خصبه کی څه چرته زه نیپال ته زه سکه زه خو چرته نشم دی زه غریب سړی زه پاکستان نه چرته وطن کې اوسه د مور نه دوال ان شاء الله حالات ان شاء الله زاله د خلره ډیره مهرباني Dr. Iramzeeb Dental and Skin Care Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, HydraFacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। रोजगार सके لوارم دا پاکستان به کله ترقی وکړي دا خو ترقی نشي کولی څه ترقی به کوي دا شته کارونه روان خراب توراب کړل امید دشته هیڅ امید مې نشته دا نه سپورت چې لکه پهله به مونږ یو 2-3 کال وړاندې لاړ شي نو مونږ دا کار به کول چې مونږ ته به 100,000 کار به ملاوي 100,000 اوس د 500 کار نشته دا وطن به کله ترقی وکړي زموږ وطن خو ترقي مشکل لري چې وکړي ولې بس زمون ګورنمنت پولیس ډپارټمنټ داسې هغه ما ته خو بارځه کې ایس ملاويږي پاوډر ملاويږي ستاره څنګه الحمدلله نو خدا وی دا پروګرام چې هغه بندیز راوړي نو موږ ته بندیز راځي بندیز نشته بندیز بالکل نشته پاکستان به څنګه ترقی کوي پاکستان به ترقی کوي کرپشن ختم شي انصاف شروع شي دغه شروع شي نو دا ترقی به وکړي او خدا علي نو بس الله دې به خبر خو پکې خوشاله زه شکر د بارلین کې خوشاله یم سر هر څه ملاوي کم ځای کې ملاوي پرې په خور کې قدم په قدم ملاوي او دا بن شنو پاکستان به ترقی وکړي بالکل به ترقی وکړي آینده نسل خو به چی کنه جی کوله خبره زاله د خلره یار نور جی الله دې مشتا الله دې خوشاله مهرباني السلام علیکم ډیر تیز روانه خیر شه یاره بل ډیوټي لتو سر ما قبل لیکمو یاره جی تاسو خو پهله یو غاړه راکړه الله دې خوشاله الله من کا خیر خوشاله کا الله دې باندې ځواني زړی کې دا وطن بس څنګه ترقی وکړي د سو یاره جی وطن کې چې کم حالات روان دي کنه مشکل کو ترقی بالکل امید ہے بالکل نو امید ہے جی بالکل نو امید الله دې ژوند بچاش وطن به ترقی وکړو کنه بس والله یقین خو نشي وجه سره وجه دا د بس حکمرانان ټول یو بل سره اړم دی وروره بس ملک ته خیال نه کوي کیږي بس دا وطن چې خني شنو موږ بس کو نو بس الله علم دی والله نو بس تبرک شکم تنګ یو موږ جاس کې تنګ یو دا بکیږي سره نو بس دا حکمرانانو له بکار چې هغه عوام ته توجه تعالی څه پکار دي
موږ له څه پکار دي څه وکړو تا له ګلګپې پکار دي موږ له هم پکار دي چې ښه خلک راولو حاجي صاحب څنګه سبا ترقی ما موقع بعد اوس دا شی خو سبا ترقی وکي د بادامو نه سورجمکي ته شو او نو څوک دا ترقی نو څوک نو څه ترقی بوشي نو سره دې سوي دا نوې نسل ته به داسې تاریخ یافته پاکستان ملو شي یاره بس هیڅ نشم ویلی جی بس موږ دې په روس نو دې الله عمل شي بس پک نشو نو ویل دا راته وایه چې بادام خو ګران دي دا څنګه دي والله 100 روپۍ پور راکړ به دا زما د وسه یې شی ده نو ډېره مهرباني یعنی دا حالت ته بادام په ځای د سورجمکي تخم خوري الله دې خیر وکړي لګا راپاسې دا پاکستان به څنګه ترقی کوي دا راته وایه شابه ما ته خو جی خبرې چلې مونه راځي دا پاکستان به څنګه ترقی کوي پاکستان به داسې ترقي کوي سر جي چې مخکې نه دا مواد بند شي راشه لکه دا پاکستان به څنګه ترقی کوي دا چې زموږ د ملک ته غله چې ختم شي نه مشران سم شي غلاګانې نه کوي هغه نه کوي کرپشن او دا شیز نه کوي انشاءالله تعالی ترقي به ته څه څښې زه خپله پوډر څکم او ته زم څکم او ته زم جي څکم نه که ستاسو دا مواد بند شي پاکستان به ترقي ونه کړي انشاءالله وبکي جی وبکي ته وایه موږ ته اسانه باندې نه ملاویږي موږ بالکل موږ به چېرته نه الو ته کوم ځای نه پیدا کړې په اسانه راځي آسان دا جوک ځای نه پاټلر هر ځای قدم په کار وکړه که نه دا طارق په پوډر راوړېدل یو پوڼې بوله پیدا نه کړي نو پوډر خو دلته ورشه اقبال پلازا کې بای راس ملاویږي والله دې کافر هم خلاص کړي مسلمان خلا गम में लगाओ कर तो करता का पकेगा मक्का भैया दे पुणे पसूदा हां 250 خدای ته و چې دا وطن بسنګ ترقی وطن بداس ترقی کوي چې زمون حکومت صحیح شي نو زمون ملک به ترقی وو ته پکله سي ها چې کله الله وغواړي نور وای